بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاجي عبدالغفور د کابل د کارتن سازۍ د فابریکې رئیس یم. دا فابریکه چې ده په 2000 کال کې تاسیس شوله. هغه وخت کې ابتدایي ماشینونه موږ ورته اخیستي وو، مینوال ماشینونه وو چې دا 11 کاله کېږي الحمدلله چې موږ دا فابریکه په یو موډرنه ماشینو باندې سمبال کړه. اوس الحمدلله د دنیا په سټنډرډ موږ کارټنونه جوړولی سو. مخکې موږ کارټنونه معیار یې ډېر ټیټ و، نو د دې ماشینو په نصبولو سره دا اوس چې موږ نصب کړي دي ډېر اتومات او ښه د دنیا په سټنډرډ دي. نو اوس موږ د افغانستان د کارټن صنعت ته نور آخري ټکی هم ورته کېښوده چې انشاءالله کوم کارټن چې په دنیا کې جوړېږي هغه اوس همدلته جوړېږي. ضرورت نشته چې د بیرون نه انواع د کارټنو چې دلته امکان نه لرو د هغه اوس خارج نه راوړي. اوس ټول کارټنونه موږ همدلته خپله په خپل وطن کې جوړو او ټول فابریکو د صنعت ته وچې میوې ته تازه میوې ته موږ کارټنونه جوړو او بعضې وچې میوې بعضې تازه میوې چې دې نه اوس صادرېږي هغه ټول د موږ خپلو وطني کارټنونو کې صادرېږي. پخوا به دا کارټنونه بهر نه راتله یا به دا میوې دا وچې میوې بهر تللې پاکستان و ایران و بعضې ملکو ته به تللې، هلته به پیکینګ کېدې او د هغې په نامه به بیا صادر کېدې. میوې د موږ وې لیکن چېرته چې پیکینګ کېدې د هغې په نامه باندې لکه پاکستان کې پیکینګ کېدې بادام پاکستاني یا جلغوزې پاکستاني چې حال دا چې یوه دانه جلغوزه پاکستان نه لري دنیا ته صادرېدلې. اوس الحمدلله همدې جنه بدون له دې وچې میوې نه د موږ ډېر شیان نور صادرېږي. یږې بخار د موږ اوس صادرېږي ټول دنیا ته دي. بعضې همسایه ملکونو نه د موږ سټنډرډ و معیار پورته ده. موږ ځکه چې موږ ټول اروپا نه کاغذ واردوو او حکومت هم موږ سره ډېر همکاري کوي، ډېره زیاته همکاري یې کړې ده او اوس ډېر فرصتونه یې ایجاد کړي دي، مالیاتو کې سهولتونه یې راوستي دي. نو په قاچاق کې چې مخکې قاچاق کېده قاچاق بندېدو په هغه کې موږ سره ډېره همکاري کړې ده حکومت. زموږ ډېر فروشات کابل کې دي، په مزار کې دي، په خوست کې دي، په جلال آباد کې دي، په کندهار کې دي، هرات کې هم دي. نو مختلفو ځایو کې موږ خو اکثره د کارتن مصرف کوونکي ولایتونه چې دي دا ما چې نومونه یاد کړم دا ولایتونه دي. دلته اوس تقریبا موږ سره یو 100 نفره مصروف دي خو کله 1.5 نفر ته ورسېږي. کله چې کار زیات شي په اوړي کې کله زیات شي کار بیا 1.5 ته رسېږي. 100 نفره موږ سره معمول دلته کار بوخت دي. انشاءالله چې امید ده نور ماشینونه موږ لږ اخلو، کوشش کوو چې خلکو ته د کار زمینه نور هم مساعده کړو.
20 کاله مخکې ما پاکستان نه کار ته راوړو. زه ډېر 18 کلنۍ نه په دې صنعت او فابریکهدارۍ او تجارت کې مصروف یم. خو ډېر کار مې ابتدا کارونه مې تجارت د پاکستان نه کړی. نو هلته زه ډېر بلد وم. بیا څه کارتنونه مې له هغې نه جوړول راوړل مې د تجارانو خوښ کړه. بیا هغو هم فرمایشونه راکړه. بیا هلته یوه فابریکه ده په نامه د پیکیجز باندې، ډېره یوه لویه معتبره فابریکه ده، د پاکستان اوله فابریکه ده معتبره. نو هغې ته مې لاره پیدا کړه، ورغلم. نو چې ورغلم فرمایش مې ورکاوه یو 50,000 کارټنو. ما نه فرمایش وانخیسته، وایي تا فرمایش کم ده. او په فابریکه یې چې وګرځولم ډېره معتبره فابریکه وه، ډېره ښایسته فابریکه وه، ډېر موډرن وه، ډېر 2 لک کارټن نه کم فرمایش نه اخیست. بیا د ما 50,000 فرمایش یې وانخیست. نو ما سره یو سوال پیدا شو، ما چې خدای داسې یو وخت به راشي چې زه داسې یو فابریکه جوړه کړم. نو اوس مې په هماغه معیار الحمدلله جوړه کړې، او شروع مې له ډېر واړه کم هغه نه شروع کړله. زه باوري یم په افغانستان چې موږ به انشاءالله کم وخت کې د موږ اقتصاد به په اسیا کې بېنظیره وي، ځکه چې موږ کومې منابع لرو زه په خبر یم. هغه منابع چې موږ لرو، هغه منابع هغه خدای پاک چې په موږ پیرزوینه کړې ده، پوروی د دنیا یې نه ده کړې. د هغه منابعو په اساس سره د موږ اقتصاد به په دې اسیا کې حتی په ټوله دنیا کې که موږ صحیح رهبري د دې وکولی سو، په ټوله دنیا کې به موږ معتبرترین، او ځکه چې خدای پاک کومه پیرزوینه په موږ کړې، پوروی د دنیا یې نه ده کړې. نو د هغې له وجې نه موږ هر څه کولی سو. کارتن په حصه کې زه ورته وایم چې زموږ 100% موږ خود کفایي، حتی 100 نه پورته په دې یو چې موږ باید 3 شفته کار وکړو. اوس موږ 1 یا 2 شفته کار کوو. نو یو شفت د موږ فارغه ده، موږ کولی سو خارج ته صادرات وکړو. خو موږ یو کمی لرو چې د بعضې فابریکې د نورو فابریکو سره ربط لري. چې مثال موږ کارټن جوړو، کاغذ نه کارټن جوړېږي چې باید کاغذ فابریکې هم دلته ډېرې ایجاد شي. د موږ فابریکې چې د نورو فابریکو ته هم فرصتونه ایجاد کړي دي. موږ اوس کاغذ ډېر خارج نه واردوو، دلته فابریکې د کاغذ کمې دي. نو که دا ایجاد شي بیا انشاءالله چې موږ به وکولی شو چې بیرون هم صادرات وکړو. دا فابریکه چې څوک جوړوي باید څو شیان په نظر کې ونیسي. یو دا ده چې د داخل د ملک کې هغه مارکیټ چې تقاضا لري د هغې تقاضا په اساس باندې. دوم راتلونکي تقاضا، راتلونکي کمپیټیشن یا رقابتونو مقابل کې څه خلته دنیا کوم خطر روانه، تم باید ماشین باید هغه ماشین ولګول شي چې ایران، پاکستان، چین، دریم څرګند ډېر مهم دي چې هغې نه ټیټ نه وي. که هغې نه ټیټ لګوو موږ یو خو موږ په وچه کې پراته یو، موږ ته کوم خام مواد چې راځي یا ماشینري راځي یا دا شی موږ ته قیمته تمامیږي نسبت هغه ملکونو ته چې هغه له بحر سره پراته دي. اوس ایران بحر سره پروته، چین بحر سره پروته، او پاکستان بحر سره پروته. هغوی ته خام مواد چې د هر دنیا نه راځي په ډېر ارزانه تمامیږي. موږ ته چې رارسېږي موږ ته ډېر قیمت تمامیږي. خو بیا د موږ د ماشین کیفیت هم ټیټي، او د هغوی ته بیا ترانسپورټ او هغه هم ارزانه وي. د موږ ترانسپورټ قیمت تمامیږي. نو د موږ ماشین هم ټیټي هغوی نه، بیا موږ هغوی سره رقابت نسو کولی. په دې کې د موږ سرمایه داران دې نقطو ته نظر نه کوي، هغه ډېر تحلیل نه کوي، ارزیابي دا مسله نه ارزیابي کوي چې ساده شي ته ور داخلېږي. دا د افغانانو یو عیب ده
نو دغه په حساب باندې باید هر څوک سرمایه ګزاري کوي، باید د ایران پاکستان د ماشینرۍ نه د فابریکو نه مطالعه ولري چې هغوی نه ټیټه فابریکه دلته جوړه نه شي، باید فوقالعاده له هغې نه جګه جوړه شي. دنیا چې دا اوس ماشینري ټول اتومات شوې ده، ماشینري اوس مینول نه چلیږي دنیا کې. نو دلته متاسفانه موږ د فابریکو کې روزل سوي انجینران نه لرو. انجینران سبق به ویلی، هغه تیوري سبق یې ویلی، خو عملي هغې کار یې نه ده کړی. مشکلات موږ ډېر یو پرزه د موږ خرابېږي، یا یو کمپیوټر د ماشین خرابېږي، یا انورټر ورته وایي، دا شیان چې دي دا خراب شي، بیا موږ ډېر سرګردانه کېږو. دومره سرګردانه شو چې کله زموږ فابریکه میاشت ودرېږي، یو وړکۍ پرزې ته ودرېږي، وړکۍ پرزه په بازار کې نه پیدا کېږي. تخنیکار داسې خام مواد ډېر مشکل. موږ 5 میاشتې مخکې 6 میاشتې مخکې فرمایش ورکوو هغه ماشین هغه خام مواد راغواړو، باید سټاک موږ د 1 کال سټاک ولرو. چې موږ یو ورته د 1 کال سټاک راغواړو، بیا په هغې کې 5% یا 10% ګټو، بیا موږ مالیه هغه تکلیفوي چې تاسې موږ ته صحیح حساب نه راکوي. او د خدای لپاره خو کال کې یو ورته موږ مال راغواړو، بیا هغې کې 5% ګټو، او هغه هم تاسو ته درښیو، بیا هم تاسې خو مشکلات دغه دي. برق سره خو ډېر لاس ګرېوان یو. برق خو دې ورځو کې خو بیخي نو موږ صفر حساب کړه، ځکه چې موږ کارګران 8 بجې راځي یا لږ مخکې راځي، نو او 11 بجې موږ ته برق قطع کوي، 3 ساعته برق. مارکیټ معلوم نه وي. یو ورځ کې موږ 1 لک کارټن هم جوړو، 2 لک هم جوړو، 1000 هم جوړو، 5000 هم جوړو. نو دا د مارکیټ هغه حساب روزانه معلوم نه وي. خو د موږ کپاسیټي د ماشینري چې ده د ورځې 2 لکه کارټنه ده. موږ امید باندې دا ټول کارونه کوو. موږ په دې نه یو چې دا نن خرابه ده، هغه مارکیټ خرابه ده. موږ سره محاسبه شته ده، د افغانستان صحیح محاسبه موږ سره شته ده. د افغانستان به انشاءالله په دې حال نه پاتې کېږي. ځان ورته موږ پیسې رابډوي دي انشاءالله، چې نه به پرېږدو د وطن، او وطن کې به خدمت کوو. څو نقطو ته زه اشاره کوم چې یو څوک غواړي یو حلال تجارت وکړي. حرام باندې زه نه پوهېږم، خو د حلال د تجارت کولو اسانه طریقه زه ورښیم. هغه دا ده چې په تجارت کې صادق اوسېږي. صداقت چې ده دا ډېر دی منزل ته رسوي. دوم رمز د تجارت پیدا کړي، رمز د نقطه د کامیابۍ پیدا کړي، په همغې تمرکز وکړي. تر څو چې رمز او نقطه د کامیابۍ پیدا نه کړي، هغه سرګردانه ګرځي. هغه کله دېش ته لاس اچوي، کله هغېش ته لاس اچوي، کله دا کله هغه. نه، په داسې شیانو باندې دا نه ده چې موږ زه کله کله داسې کارونه چې هغه کارو کې د ما نقصان و، خو ما یو بدیله لاره ورته لټولې ده. که مثال ترانسپورټ کې مصارف زیات وو، که په بل شي کې هغه ټول مصارف ما یو بدیله لاره ورته پیدا کړې ده چې هغه زه راټیټ کړم او عاید پورته کړم. هغه مې کامیابۍ ته رسولي. نو دا د یو څوک چې غواړي تجارت وکړي، دا هغه باید پکې دا خصوصیات پکې، لکه دا ما چې وصیات کړل، نو دا خصوصیات چې دي د کامیابۍ ته رسوي. زه یو کیسه درته وکړم. یو ایران یو څوک راغلی و دلته
بانه یې وکړه چې ما د کاغذ فابریکه ده موږ یې ښه ده چې موږ کاغذ درنه واخلو بیا ویل چې فابریکه زه وګورم نو ما صحیح ده وګوره چې ویې کتله بېرته د دروازې خولې ته چې راورسېده ما ته ویلي وایي چې نه مونږ زه د کاغذ نه لرم د کارټن لرم خو دا د تا کارخانه مې چې ولیده نو اندیز نه ځم میدانیوي ته او نور زه پوه شوم چې ما دلته مارکېټ نه کېږي وایي زه د خپل د کارټنونو د مارکېټ لپاره راغلی وم نو په دې معیار چې دلته یي نو نور ګنجایش د مونږ د کارټنونو لپاره نشته مور د صنعت چې ده کارتن ده پیکین ده چې پیکین صحیح نه وي هغه نه وي معیاري نه وي مخکې به دا ټولې میوې د موږ تللې پاکستان ته هلته د نمک منډۍ ورته وایي هلته به تللې هلته به پیکین کېدلې هلته به خلک ناست وو په زرهاوو خلک پاککاري به یې کول او پیکین به یې کول او ما په دوبۍ کې په خپلو سترګو ولیده چې بادام یې پاکستاني جلغوزي یې پاکستاني هلته چې یو بادام هم نه یو جلغوزه هم نه لري نو اوس مې الحمدلله چارې دنیا هر نقطې ته لاړ شي نو هم پیستې افغاني به ګورې هم جلغوزي افغاني به ګورې انشاءالله پخوا به لاهورو دیجو ته خلک تلل دلته به یې فابریکې وي هلته به بیا کارټنونه جوړول کله به کارټن ښه کله خراب کله به آزاد کله به تنګ ډېر په تکلیف ول خلک اوس مخامخ ورته جوړېږي مخامخ ټسټ کېږي مخامخ هر څه ویني خرابوي راته ریجکټ کوي که ښه یې وړي نو هغه جینه که پخوا به ښه راته ښه به یې منل او که خراب راتله خراب به یې اخیسته ځکه چې پیسې به یې مخکې ورکولې اوس الحمدلله هر څه ښه دي افغانستان د تجارانو لپاره ډېر لوی فرصت جوړ شوی نو تاسو نه هم ډېره مننه چې راغلی او موږ سره مصاحبه وکړله او خدای تاسو ته هم توفیق درکړي چې وطن د صنعت او د فابریکو پیغام او هغه لاسته راوړنې او د افغانستان ترقي او د پیشرفت په هغه کې قدم وایي خدای تاسو ته اوږد عمر درکړي ډېره مننه تشکر Thank you.